مونږ ته د رمضان مبارک ډېرې مخصوصې ورځې پاتې دي، 4 یا 5 ورځې پاتې دي چې په دې 4-5 ورځو کې مونږ د الله په دربار کې داسې وجاړو او داسې توبې وباسو چې په الله باندې ځان وبخو، داسې د الله په دربار کې وجاړو لکه یو ماشوم چې مور ته جاړي. مور دا ماشوم له څه شی نه ورکوي که نه، نو چې دی ورته جاړي نو دا مور ول هغه څیز ورکړي. د الله په دربار کې وجاړه الله د اولیاو میندو نه زیاته مینه کوي تا سره. نو ماشوم چې مور ته جاړي مور ول ضرور هغه شی ورکوي. ته چې د الله په دربار کې جاړي الله به دې نه معاف کوي، ضرور به دې الله معاف کوي. یو دا چې د الله تبارک وتعالی په دربار کې توبه وباسو، یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا. د الله په دربار کې خالص توبه وباسو. او خاص کر نوجوانان د دې په توبه باندې الله ډیر خوشحالېږي. کله چې نوجوان لاس اوچت کړي که نه او دې په ژړا شي وایي الله ما معاف کا، الله ګناهونه رانه ډېر کېږي، ځواني مې ده، الله ما معاف کا، الله ما معاف کا. چې کله نوجوان لاس اوچت کی او دی وی الله ما معاف کا او د سترګو نه اوښکې روانې شي، الله په اسمانونو کې په فرشتو باندې فخر کوي. ای فرشتو زما دې بنده ته وګورئ، تو دا ځوان دی، دا په زور کې دی، دا په طاقت کې دی، خو ماله جومات ته راغی، زما کور ته راغی، ما ته یې لاس اوچت کړه او جاړي ما ته، ځکه ته پته شته دی چې د دې درد نه ما سوا بل درد معاف کولو نشته. الله ډېر زیات خوشحالېږي چې کله نوجوان لاس اوچتی و دی وی الله ما معاف کا، الله تبارک وتعالی په فرشتو باندې فخر کوي. کله چې نوجوان راشي او دی الله ته ودرېږي په مانځه باندې او دی چې سجدې ته لاړ شي او دا تندی په ځمکه باندې کېږدي، الله په فرشتو فخر کوي. ای فرشتو تاسو خو وی چې دا انسان په فساد کوي، دی به وراني کوي په ځمکه کې، وګوره دا نوجوان دی، دا په زور کې دی، دا په حسن کې دی، خو راغی او ما ته خپل مخ په خاورو کې ایښی دی. الله تبارک وتعالی ته د نوجوانۍ سجدې ډېر خوند ورکوي. الله تبارک وتعالی ته د نوجوانۍ توبې ډېرې زیاتې خوند ورکوي، ځکه چې سړی کمزوری شي خو بل لاره پاتې نشي بیا. چې کله دی په زور کې وي او په طاقت کې وي او دی الله ته جاړي الله ډېر زیات خوشحالېږي. کله چې یو ګناهګار انسان د الله په دربار کې لاس اوچت کړي او دی وی الله ما معاف کا، د الله د طرف نه ورته جواب میلاویږي، بنده زه خو د ډېر وخت نه په انتظار وم، بنده زه خو د ډېر وخت نه په انتظار وم، خو ته زما نه خفه ګرځېدې، ته زما نه باغي ګرځېدې او ماله نه راتلې. حدیث مبارک کې راځي وی کله چې یو انسان الله تبارک وتعالی طرف ته یو لویش ورځي الله تبارک وتعالی یو لاس ورنږدې کېږي. کله چې یو انسان الله تبارک وتعالی ته په کلاره ورځي الله تبارک وتعالی د ده طرف ته په منډه راځي، په منډه راځي. نو الله تبارک وتعالی د انسان په توبه باندې ډېر زیات خوشحالېږي. نو اخره عشره ده، اخره عشره کې دا عمل ضرور پکار دی چې د الله تبارک وتعالی په دربار کې وجاړي الله ټول کال مې ګناهونه کړي دي، الله دا 11 میاشتې مې په ګناهونو کې تېرې شوې، الله دا 1 میاشت شوه په دې کې مې روجې ونیوې او تراویح مې وکړې، الله د دې په برکت سره خو ما معاف کړه که نه. الله داسې توبه وباسه د الله په دربار کې. نو حدیث مبارک کې راځي وی هره شپه فرشته دا 3 اوازه کوي، څوک غوښتونکی شته دی چې زه ورته ورکړه وکړم، څوک توبه ایستونکی شته چې زه توبه قبوله کړم، څوک مغفرت غوښتونکی شته دی چې زه ورته مغفرت نصیب کړم. او بیا حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی الله تبارک وتعالی د رمضان المبارک روزانه د روژه ماتي په ټیم کې 10 لکه خلق د اور د جهنم نه خلاصوي. د رمضان المبارک په میاشت کې روزانه حدیث مبارک کې راځي، حدیث مبارک کې راځي روزانه د رمضان المبارک په میاشت کې د روژه ماتي په ټیم کې الله تبارک وتعالی 10 لکه خلق د اور د جهنم نه خلاصوي. او وی چې کله د رمضان المبارک اخیری شپه شي که نه نو الله تبارک وتعالی په دغه شپه باندې
دومره خلک د اور د جهنم نه خلاص کړي څومره چې په دې ټول رمضان کې خلاص کړي